افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول باروغ جوړ او صحتمن وي دوستانو. نن راځو د هوا حالات وایو چې څنګه یو چا نه پوښتنه وکړو چې هوا څنګه ده او څنګه جواب ورکړو. 10 Wetter هوا. Wie ist das Wetter heute? نن هوا څنګه ده؟ Es ist kalt یخه ده. که چیرې هوا یخه وي ته ورته وایې Es ist kalt هوا یخه ده. Es ist heiß یا هم Es ist warm هوا څنګه ده؟ ګرمه ده. heiß او warm دواړه ګرم ته وایي. کولی شي ورته وایي Es ist heiß Es ist warm دواړه معنا دا ورکوي چې هوا ګرمه ده. Es ist schön draußen هوا ډیره ښه ده د باندې. draußen د باندې. Die Sonne scheint لمر چې ده ځلیږي یعنی لمر ده. Das Wetter ist angenehm هوا څنګه ده؟ خوندوره ده. Das Wetter ist angenehm هوا څنګه ده؟ خوندوره ده. راځو ادامې ته. Das Wetter هوا. Es ist sonnig هوا څنګه ده؟ لمریزه ده. sonnig لمریزه یا لمر ده. Es regnet هوا باراني ده یا باران ووري. Es schneit هوا څنګه ده؟ د واوره وریږي یا واورینه ده هوا. Es ist windig باد لګیږي. Es ist bewölkt هوا وریځ ده یا همداسې ویلی شي وریځ ده. ښه دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو په ګډه سره یو بل ته خیر ورسو. ښه راځو د درس ادامې ته. دی نومن نومونه. adjective صفتونه. دغه طرف ته د هوا مربوط چې کیږي هغه نومونه دي او دا بل طرف ته صفتونه دي. دی زونه لمر زونیک لمریزه. Der Regen باران. regnerisch بارانی. Die Wolke وریځ. bewölkt د وریځې حالت چې وي هغه ته bewölkt وایي یعنی دا صفت ده. Der Wind باد windig بادي. Der Sturm طوفان stürmisch طوفاني. دا دوستانو د هوا حالات مربوط درس کوشش وکړئ په صحیح معنی باندې زده کړئ. راځو د درس ادامې ته. د لغاتونو برخې ته راځو دوستانو. دی ورتر لغاتونه. دی Zeitung اخبار. Ich lese jeden Tag Zeitung زه هره ورځ اخبار وایم. دی Wolle تار. Wie viel kostet es die Wolle دا هغه په څو ده دا تار په څو دی. دی Ampel د ترافیکي اشاره. Das ist die Ampel دا ترافیکي اشاره ده. دا دوستانو د نن ورځې درس تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. الله په امان.